دا کورکۍ تقریبا اوس د 14 کالو ده. د دې د کوچنیوالي څخه دغه مشکل درلود دی. نجور حسین نوم یې فیروزالله جان دی. د کندهار ولایت د سیمې وزیر څخه راغلی یم حسینار روغتون ته چې د یو کورکۍ د تداوي په ډاکټر علي ګل باندې وکړو. هغه دا مشکل لري چې نه مخکې اورېدله او نه خبرې کولی سولی. نو بیا دا و د ډېرو هڅو او هڅو سره چې دلته په سیدار روغتون کې خبر شو چې ډاکټر علي ګل دلته وظیفه لري. نو کله چې موږ دلته تداوي لپاره دا کورکۍ راوستله نو اوس انشاءالله د ده په هڅو او د الله تعالی په مهرباني سره دا کورکۍ هم وضو فعالیت شروع کړی دي او هم خبرې کولی شي. دا کورکۍ تقریبا اوس د 14 کالو ده. د دې د کوچنیوالي څخه دغه مشکل درلود دی. نو بیا ډېرو خلکو وویل چې د دې تداوي په خارج کې وکړي او پاکستان ته ولاړ شي او کوم بل ملک بوستان ته ولاړ شي. نو هغه دا و چې په ډېرو کوښښو او هڅې او هڅو سره موږ دلته وکولی سوی چې په سیدار روغتون کې د ډاکټر علي ګل په مرسته سره د دې کورکۍ تداوي وکړو. بلکل د ډاکټر علي ګل په زیار او کوښښ سره دې ته یوه جوړه د غوږو ګوشي ورکول شوې ده د مریضانو لپاره. بیا و چې په دوامداره توګه سره د کرار کار د غوږو په اورېدو باندې شروع وکړله او حتی خبرې پر زده کړې کېدو باندې شروع وکړله چې خبرې زده کړه یې. نو اوس د ډاکټر علي ګل په زیار سره دغه ګوشي بیا د یو څو عمر په تېرېدو سره بېرته ځینې ایسته کوو. انشاءالله کېدای شي چې مشکل یې بغیر له ګوشي څخه حل شي. موږ خو ماشاءالله دونه خوشحاله سوي یو ځکه مخکې چې به چا پر دې باندې یو د ګونګۍ نوم کښېښوی یا بیا یو مثال یو تکلیف یو شی ورته ویلی موږ ته به زړه ډېر درد کوي. اوس انشاءالله هغه مشکل حل سوی دی. که څوک وایي چې ګونګۍ د هغه علت یې ټول هغه د حل سوی دی. خپلې خبرې کولی شي په ورو اوري. انشاءالله کېدای شي چې مخته هم تر دې ډېر ښه شي. اوس تا داسې ډېر مریضان شته چې هغوی اوس هم په افغانستان کې د ډاکټرانو په تداوي باندې زړه نه ښه کوي. په شکر الحمدلله دا چې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. ماشاءالله ښه ډاکټران شته. خو دا چې مخکې کار نه ورته کېدی او اوس ډاکټرانو ته کار کېږي. نو ډاکټرانو په خپل زیار او کوښښ سره هڅې کوي تر څو د ډېر سخت مریض تداوي په ډېر اسانه سره وکړي. نو انشاءالله هغو ته مو پیغام دا دی چې نور دې ځان نه ستړی کوي او خارج ته ځي نه ځي پر ځان اقتصادي مشکلات نه راولي. هلته دې مثال پر ځان بېعزتي نه راولي چې په باډر راوړي او بل ملک ته ځي هلته بېعزتي ورته راوړي. نو دلته انشاءالله په خپل وطن کې ماشاءالله ډېر پوه ډاکټران لرو چې خپله د دې د هر رنګه مریض تداوي کېږي.